درنو زده کوونکو په سلام او مینه درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې راته روغ جوړ او له دغه لوی مصیبت څخه خوندي او په کور پاتې شئ. ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نوی درس شروع کوو. مخکې له دې چې نوی درس شروع کړم راځم لومړی په تېر درس باندې لنډه رڼا اچوم. زموږ تاسو لومړی لوست چې و آفرین څلورم ټولګي ته ښه راغلاست. ورپسې بل درس څه و؟ آفرین نعت شریف و. نعت شریف څوک را تعریفولی شئ؟ ډېر ښه، آفرین ستاسو خبرې بیخي سمې دي. غواړم زه هم یو وارې لنډ تعریف ورته وکړم. نعت په لغت کې نیکې او غوره وینا ته وایي او په اصطلاح کې هغه منظومه وینا چې په هغه کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شخصیت، ځای، کردار، رفتار، رویې او د هغه د کړو وړو او د هغه د ځای منطقي ستاینه پکې شوې وي نعت شریف بلل کېږي. اوس بله پوښتنه دا ده چې تاسو ممکن هم تعریف مخکې نوي صنفو کې زده کړی وي، سمه ده، که نه وي حتما به مو اورېدلی وي. اوس راځم د نعت او د هم ترمنځ څه توپیر دی، فرق یې څه دی؟ آفرین، هم چې دی هغه د الله جل د ذات نومونو، قدرتونو او صفتونو پرله پسې ستاینه کوي، سمه ده، او نعت چې دی د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاینه او صفات بیانوي. مخکې له دې چې درس شروع کړم لومړی راځم موږ تاسو د درس د عنوان په اړه چې د علم زده کړه ده لومړی غواړم خپلې مقدماتي خبرې وکړم چې د علم ارزښت څومره دی، څومره معنویت لري، څومره ارزښت لري، څومره ګټې لري. هغه کسان چې علم لري له هغو کسانو سره چې علم نه لري برابر دي که نه دي برابر؟ ښایي هغه کسان چې تاسو خپلو ټولنه کې په خپل کلي کور کې ګورئ، هغه کسان چې علم لري له هغو کسانو سره چې علم نه لري په رفتار، رویه، کردار، کړو وړو کې څومره توپیر لري، سمه ده. په هر یوه به جدا جدا بحث وکړو. راځم لومړی تاسو د علم زده کړه ده دریم لوست دی اوله برخه ده. نو دلته ما خبرې کړې وي راوړې مې درته د پیغمبر صلی حدیث دی وایي د علم زده کړه په هر مسلمان باندې فرض ده. صحیح دی، دا خبره فرض ده. بل آیت شریف راغلی دی بسم الله الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا برابر دی هغه کسان چې علم لري له هغو کسانو سره چې علم نه لري؟ سمه ده. راځم دلته ما هم لیکلي وایي آیا هغه کسان چې پوهېږي له هغو کسانو سره چې نه پوهېږي برابر دي؟ نه، بالکل نه دي برابر. سمه ده. ګورئ، یو څوک ډېره دارایي لري، یو څوک ډېره شتمني لري، یو څوک ډېره پیسه او ډېر کاروبار یې جوړ دی، خو مګم هغه چې علم ونه لري. څومره ښه کنټرول، ښه اداره یو عالم چې کولی شي، یو لوست کس چې کوي، چې هغه څوک چې باسواده وي، سواد ولري، هغه کس چې سواد نه لري یا زده کړه نه لري عمره نشي کولی. مثال که مثال موږ تاسو څومره هم ډېرې پیسې ولرو، څومره ډېره شتمني ولرو، څومره ډېره دارایي ولرو، خو مګم چې علم ونه لرو دغه عمره خاص ارزښت نه لري. ځکه کیدلی شي زموږ تاسو دغه پیسې یوه ورځ خدای ناخواسته مثال ټولې ورکې شي، اور واخلي که نه، بیخي مثال د موږ تاسو دغه شتمني چې دا بیخي په سین لاهو شي، مثال رانه ورک شي. موټر لرو، موټر هم اور واخلي وسوځېږي. صحیح دی، دا نور له منځه لاړل. خو که چیرې موږ تاسو علم لرو دا زموږ تاسو علم به زموږ تاسو سره همیشه وي. بل مثال هغه شی چې موږ تاسو ډېر مصرفوو، هغه شی چې مصرفوو یې هغه کمیږي، چې څومره ډېر یې مصرفوو هغومره ډېر کمیږي، سمه ده. او هغه شی چې موږ تاسو څومره ډېر مصرفوو او ډېرېږي هغه څه شی دی؟ آفرین، هغه علم دی. که چیرې موږ تاسو د خپل علم چې کوم لرو، د کوم فکر، ښه فکر چې لرو، دا که مثال نورو ته ولېږو، مثال نورو ته ولېږدوو دا شی، د علم، دا زده کړه، دغه معلومات دا نور هم ډېرېږي. ځکه علم چې دی مثال لکه سکروټه که چیرې دې پرېښودل، که چیرې دې پرېښودو هغه به څنګه کېږي؟ مړه کېږي، مړاوی کېږي، آخر ایره شي. خو که چیرې دې هغې ته ورپو کړل هغه به تازه وي. نو که چیرې موږ تاسو خپله مطالعه جاري وساتو، همیشه مطالعه وکړو،
د نوي شیانو زده کړه وکړو هغه به څنګه کوي هغه به موږ تاسو علم نور هم زیاتوي. بل علم چې دی ګورئ زموږ تاسو په کردار رفتار رویه کې تغییرات راولي، زموږ تاسو په ذهنیت کولو کې تغییرات راولي، زموږ تاسو د یوه شي په اړه باندې فکر کولو کې تغییرات راولي. مثال تاسو په خپله ټولنه کې وګورئ هغه کس چې علم نه لري څه ډول خبرې کوي؟ آفرین، یعنې خبرې کولی شي، ممکن ډېر کم کسان پیدا چې ښې خبرې وکړلی شي، خو مګم هغه کس چې زده کړه ولري هغه بیا څه ډول خبرې کولی شي؟ آفرین، ډېرې ښې خبرې کولی شي. سمه ده. نو موږ تاسو باید د ښه فکر کولو لپاره مثال که چېرې یو نفر دی د یوه شي په اړه فکر کوي، دغه فکر کولی چې دي هغومره ډېر مؤثر نه شي تمامېدلی لکه کوم څوک چې زده کړه لري، ځکه چې هغه مطالعه کوي، هغه د نورو فکرونه مطالعه کړي وي، هغه د نورو کتابونه مطالعه کړي وي، هغه مختلف موضوعاتو کې ډېرې مختلفې موضوعات مطالعه کړي وي. نو ښه کړلی شي چې د نورو څخه د نورو د فکرونو څخه یوه انګیزه واخلي او خپله هغه عملي کړي او نور ته یې هم ولېږدوي. سمه ده. بله خبره دلته مې لیکلي وایي په پیسو سره کتاب اخیستلی شي خو علم او پوهه نه شئ اخیستلی. ډېره ښه خبرې کړې ګورئ که نه. مثال موږ تاسو هغه څه چې په هغو کې هر څه ټول وي، مثال کتاب دی، دا د پیسو شتوالی دلته یو څه لازم شو چې موږ تاسو کتاب ورباندې واخلو، خو مګم ډېرې پیسو شتوالی لازم نه وګورئ، دومره چې موږ تاسو مشکلات حل کېږي. مثال کتاب مو واخیستو، موږ تاسو کتاب واخیستلو خو کتاب مو پیسو باندې واخیستو، علم خو مو نه دی اخیستی. نو هغه کسان که څومره هم ډېر دارایي لري خو بیا هم چې علم ونه لري هغه په پیسو باندې علم نشي اخیستی. تاسو داسې لیدلی چې دکان ته لاړئ چې مثال دغه 50 روپۍ واخله، دکاندار ته وایي چې ته ماته علم راکړه. لیدلی مو دي؟ آفرین، نه مو دي لیدلي؟ داسې مو لیدلی چې یو څوک دی هلته دکان یې ښایي علم خرڅوم، پیسې راوړئ علم واخلئ. داسې کېدلی شي؟ نشي کېدلی که نه. خو که کېدلی شي په کومه طریقه به کېدلی شي؟ هغه به دا طریقه وي چې موږ تاسو ښوونځي ته لاړ شو، موږ تاسو نورو تعلیمي مرکزونو ته لاړ شو، ښوونیزو مرکزونو ته لاړ شو چې هلته چې کو علم زده کړو. مثال یو نفر دی ځي کورس شروع کوي، کورس شروع کو، مثال یو کال مکمل درس وایي، د هرې میاشتې هغه ځانګړی فیس ورکوي. صحیح ده. فیس چې ورکړو نو وروسته د هغو څخه بیا دغه میاشت تر اخره پورې درس وایي، بیا وروسته هغو څخه امتحان ترې اخلي، ورپسې که کامیاب شو بلې میاشت ته ځي، همدغسې مسلسل تر یو کاله پورې چې کوم تر څو پورې پوره کړی نه وي. صحیح دی. دلته یې څنګه کړو؟ دلته یې علم واخیستو خو مګم پیسو باندې داسې وانه اخیستو چې لاړ هلته ما ته 1 کیلو علم راکړه، دا پیسې واخله، مثال 100 روپۍ واخله ما ته 2 علم راکړه. داسې خو نشي کېدلی که نه، بلکل نشي کېدی. نو موږ تاسو باید څه وکړو؟ موږ تاسو له کتابو سره انډیوالي ونیسو. کتاب اتا هغه ملګری دی که چیرې خفه وي، که چیرې بند کې، که چیرې ستړی وي، که چیرې خوشحاله وي، که چیرې شپه وي، که چیرې ورځ وي، که چیرې په ښار کې وي، که چیرې په کلي کې وي، که چیرې کور کې وي، که چیرې بدیا کې وي، هر ځای د انډیوالي کوي. نو کتاب ستا هغه ملګری دی چې تا ته همیشه په ډېر ورین تندي باندې ځواب درکوي. که څه مثال موږ یو کتاب راواخلو مکمل یې بند کړو، مثال دا کتاب دی، ستړی شوم، کتاب نور نه مطالعه کوم، ډېر مې ولوستو، مطالعه کوم ښه ډېر، یو ساعت مکمله مطالعه مې وکړه، نور ستړی شوم، بیخي په ذهن مې بوج راغی، کتاب مې بند کوم، دلته مې کېښودو. کله مو چې دلته کېښودو نو موږ تاسو وروسته دا کتاب چې راخلو نو کتاب موږ تاسو دا نه وایي چې تا خو والا زه ډېر داسې مکم بند کړم، زه تا سره خبرې نه کوم. دا خبرې خو موږ ته نه کوي. ګورئ کتاب دا بیا هم څنګه دی چې که کوم مشکل موږ ولرو یو پوښتنه کوو نو ډېر په ورین تندي باندې موږ ته ځواب راکوي، ځکه د ښه دوست همدغه عادت وي چې د موږ تاسو په دوستانو کې ښه دوست چې دی کتاب دی. بله خبره
ځکه چې موږ تاسو مخکې خبره وکړه چې حدیث شریف دی پیغمبر اسلام د علم زده کړه په هر مسلمان باندې فرض ده. صحیح ده؟ نو دلته چې هغه فرض شو نو موږ تاسو باید زده کړه ځکه وکړو چې موږ تاسو هغه فرضیت ادا کړی وي. که چېرې موږ تاسو زده کړه ونه کړو نو موږ تاسو خو یو فرض پاتې شو ځکه پیغمبر اسلام حدیث شریف ده موږ ته وایي چې د علم زده کړه په هر مسلمان باندې فرض ده. صحیح دی؟ او خپل په قرآن کریم کې راغلي هغه کسان چې علم لري له هغو کسانو سره چې علم نه لري برابر دي. خو کله برابر دي؟ نه دي برابر. نو دا چې دومره مهم ځایو کې د علم د ارزښت په اړه خبرې شوي دي نو موږ تاسو به یې ولې نه زده کوو؟ موږ تاسو باید د علم په اړه مختلفې کیسې وګورو چې یو څوک علم زده کوي څه ډول باید زده کړي، مطالعه باید څنګه وکړي، د مطالعې ارزښت په څه کې دی، د څه رقم کتابونه باید وګوري، څه رقم شروع وکړي. نو که چېرې موږ تاسو دغه ټولې خبرې عملي کړي وي نو موږ تاسو به ډېر ښه راتلونکی ولرو. کله چې موږ تاسو ښه راتلونکی ولرو نو موږ تاسو به د راتلونکي دپاره د راتلونکي نسل لپاره یو لارښود وو. تاسو چې تاسو اوس زده کړه کوئ، تاسو داسې لکه ډیوه تیار بال یې، نو تاسو دپاره چې تاسو همدغسې روښانه ساتل پکار دي. نو چې دا چې روښانه هم ساتئ نو روښانه باید وساتل شئ. نو تاسو باید څنګه وکئ؟ آفرین، تاسو باید علم وکړئ. ځکه شروع مو کړې ده مطالعه کومه، دا دې اوس د خیر څلورم سیم ته رارسېدلی یم. صحیح ده؟ لکه اوس تاسو څلورم سیم کې چې څلورم ټولګي ته چې رارسېدلي یئ نو همدغسې که موږ تاسو مطالعه وکړو بل ځای مکتب نه فارغ وئ، بل سبا پوهنتون نه فارغ وئ، بیا ماستري کوئ د خیر سره، بیا به دکترا کوئ د خیر سره. سمه ده؟ نو دا ټول مو چې وکړل څنګه شول؟ نو تاسو یو داسې څوک جوړ شئ چې هم د راتلونکي دپاره، هم د خپل ځان دپاره، هم د کورنۍ دپاره، هم د ټولنې دپاره او هم د ټول ملت دپاره یو ویاړ او یو ښه لارښود به وئ. سمه ده؟ نو ګرانو زده کوونکو چې خبرې ډېرې اوږدې نه شي، مخکې له دې چې درس ته لاړ شم زموږ تاسو د نن ورځې درس د دغه درس اوله برخه همدومره وه. تر بیا پورې مو په خدای سپارم ښې چارې په کور پاتې شئ، خوندي پاتې شئ.